د افغانستان او ویسټ انډیز لوبه ویسټ انډیز وګټله، خو د افغانستان یو لوبغاړی د ځان لپاره یو نړیوال ریکارډ ثبت کړ. څه یې کړي دي او څوک و، څنګه یې ثبت کړ؟ د افغانستان یو لوبغاړی چې اکرام الوخیل نومیږي د ځان لپاره په 18 کلنۍ کې د 84 منډو ریکارډ په نړیوالو لوبو کې ثبت کړ، چې واقعا ښه خبر ده د اکرام الوخیل لپاره. ملګرو، آیا اکرام الوخیل د دې وړ و چې په اوپننګ کې لوبېدلی وای؟ خو دوی دی په 8م اډر باندې راباسه. ډېرې ستونزې شته په ټیم کې چې دا باعث شو چې موږ ډېرې لوړې او غټې لوبې وبایلو، او اسانه لوبې چې موږ ته لاسته راتلې هغه مو هم وبایلودې. ولې؟ ځکه چې ټیم مو خراب شوی و او ټیم مو د دې وړتیا نوره نه لرله چې ښه لوبه وکړي. ملګرو، یو شی مو په یاد وي، د غټو لوبډلو په مقابل کې وړه او کوچنۍ غلطي غټه تمامیږي، ځکه چې هغوی د فرصت نه استفاده کوي. د هغوی مهارت او زموږ مهارت یو شی ده، ولې هغوی منیجمنت لري، هغوی په لوبه باندې تمرکز کوي، نو هغوی فرصتونو ته ګوري، مقابل ټیم اړ کوي چې دوی ته فرصت ورکړي او لوبه ترې واخلي. خو خیر، نړیوال جام وشو، ډېرې ستونزې رامنځته شولې او دغه ستونزو حل باید موږ پیدا کړو. آینده کې ستونزې ټولو ته معلوم دي، او همدارنګه د افغانستان ولس ډېر تږی ده. دوی همیش په دې باندې تاکید کوي او انشاءالله چې دوی کله راغلل، ملي ټیم راغلل او دلته کېناستی، نو افغانستان ولس د افغانستان کرکټ بورډ رئیس فضلي څخه او همدارنګه د افغان لوبغاړو څخه به یوه پوښتنه کوي چې ولې دوی په خپل منځ کې بې اتفاقه شول، ولې دوی لوبې وبایلودلې، ولې دوی ځینې لوبغاړي چې زموږ ډېر پرې باور کېده، د نړیوالو پرې باور کېده، دوی ونه ځلېدل، ښه پرفارمنس یې نه کوو، ځکه په لوبه کې ښکاره کېدل چې دوی ښه پرفارمنس نه کوي. نو د یوې ستونزې لپاره دوی ټولې لوبې وبایلودلې. دوی ښه پوهېږي چې کرکټ اوس نه تنها د دوی لوبه ده، نه تنها د فضلي لوبه ده، اوس کرکټ د ټول افغانستان لوبه ده، ټول افغانستان یې په مینه څاري. نو دغه پوښتنې به موږ د کرکټ بورډ څخه او همدارنګه د هر یو لوبغاړو څخه کوو. خصوصا زه به دا پوښتنه د کرکټ بورډ څخه او همدارنګه د هر لوبغاړو څخه کوم. هر جزئیات به تاسو ته زه وړاندې کوم.